له کلالي لوښو څخه که څه هم اوسمهال ډېره کمه ګټه اخیستل کېږي، خو د سلګونو کلونو په تېرېدو سره لا هم دغه صنعت د خلکو ترمنځ مینوال لري. روح الله چې د دولت آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی وایي چې د کلالۍ صنعت د ژوندي ساتلو په موخه کلونه کېږي چې له نیکونو ورپاتې دغه صنعت پر مخ بیایي. قسم از بابا کلان ما ماندگی است که دیگه قسم نداریم، فقط صرف همه قسم است. روزانه اگر مال کلان باشه مثلا 20 تا یا 30 تا یا 50 تا جور میکنیم. اگر مال میده از دخلکای میده اگر باشه تا 100 و 1.5 تا 200 دانه هم جور میکنیم. 5 نفر آدم پدرم سرپرستی میکنن، خود ما جور میکنیم. ورته مهال ځینې نور هیوادوال د کلالي لوښو او د خرڅلاو په اړه داسې وایي. نسبت به گذشته مثلا خوب است دیگه. میشه این تندور است، کوزه است، گلدان است، بلول میگیم، تقاره است، این چیزا را مثلا دقیقا زیاد نیست، متوسط است دیگه. سابق بسته کلالی بود، کلالی فروشی بود، حالا هیچ نیست. یک مارای خارجی زیاد می پلاستیکی می امریکایی چیزا را هیچ نمیخره دیگه. کلالي په تیر کې د هیواد په کچه یو له مهمو صنعتونو څخه ګڼل کېده چې اوسمهال دغه لرغونی صنعت د له منځه تلو په حال کې دی.